بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دراد لوستلو حالتنا يعني صفات عارضة دوهم مبحث ده را لکه څنګه چې لفظ الله او لفظ اللهم د زبر او د پیش د وجه نه ډک ویل کېده، مفخم ویل کېده، او د زیر د وجه نه مرقق ویل کېده، باریک ویل کېده. را هم دغه حالتونه دي، خو البته را کې جزئیات ډیر دي، جزئیات ډیر دي، هغه به سره د جزئیاتونه ان شاء الله وایو. اول کې د را په دوه حالاتو کې، یو حالت د تفخیم حالت ده او یو حالت د ترقیق حالت ده، یعنی د را د ډک ویلو حالات او را د باریک ویلو حالات. نو نن به ان شاء الله د را د ډک ویلو حالات وایو. هغه څه ده تفخیم ده، ځکه تفخیم اوس بیا د کارومه، ځکه چې ډک ویل خو استعلا، خو دلته مستعلیه نه ده، ځکه چې دا دایمي نه ده، دا د حالاتو سره موقوف ده. ما قبل و ما بعد کتل کیږي، نو چې کله ما قبل و ما بعد باندې موقوف شو، هغه صفات لازمه کېدلی نشي. په 12 حالاتو کې را مفخمه ویل کیږي، په 12 حالاتو کې را ډک ویل کیږي، مفخمه ویل کیږي، او مفخم ځکه ویل کیږي چې تفخیم پکې ده. اوس دا خبره دلته یو ځل بیا کوم، مخکې مې هغه د تفخیم په مراتبو کې هم دا خبره وکوله، او په مخکې چې دا د صفات عارضه و کې هم دا خبره وکوله. دلته بیا دا خبره کوم چې 12 حالات دا منسوسي نه دي، دې باندې څه قرآني آیات او نص نه دی نازل شوی چې خامخا به 12 حالات وي. دا 12 حالات زه په دې 12 حالاتو کې خپل شاګردانو ته د راب د حالاتو قناعت ورکولی شم. ما پکې 12 راوستي دي، خو یو څوک کېدی شي دا شپږ کي، دو یو ځای کي. لکه مثلا مثال در کوم، زه وایم چې را باندې زبر راشي غټ ویل کېږي، را باندې پیش راشي نو غټ ویل کېږي. څو شول دا؟ خو یو بل وایي چې را باندې زبر او پیش راشي نو غټ ویلی کېږي. نو څو یې کړل؟ یو یې کړ. خبره ورسېدلی؟ یا زه وایم چې را ساکن نه مخکې چې زبر راشي غټ ویلی کېږي، او د را ساکن نه مخکې چې پیش راشي نو غټ ویلی کېږي. څو شول؟ هغه وایي چې را ساکن نه مخکې زبر او پیش راغی نو غټ ویلی کېږي. څو شول؟ څلورو نه څو جوړ شول؟ نو 12 نو بیا شپږ جوړېدی شي که نه. نو دا تعداد او دا عددونه چې دي نو دا منسوسي نه دي، دې ته به تشویش نه کوو، کتاب ته به ګورې. دا اصل ده، دا بنیاد ده، دا اساسي قواعد په همدې باندې ولاړ ده. که څوک یې په 3 کې رانغاړي که په 4 کې رانغاړي، که دا شیان پکې ټول موجود وو صحیح ده، او داسې پکې څوک نشي کولی چې دا تیان ته نه کم کړي. نو نه، شی نه کمیږي، عددونه د هر چا خپل ده چې څوک شاګرد په کومه طریقه باندې پوه کولی شي. نو زما د شاګردانو سره مخه ده، او د شاګردانو کله کله په دې اجمالي شیانو باندې سر نه خلاصېږي، ځکه موږ لږ څه کته کېږو، تفصیل ته ورکته کېږو چې تفصیل زده که بیا اجمال په خپله که څوک یې کموي او که زیاتوي نو هېڅ خبره پکې نه جوړېږي. خو بهرحال دلته ما 12 مناسب ګڼلي دي، او په خپل کتاب کې مې 12 حالات د را د غټوالي دپاره هغه کړي. یو به انشاءالله مثال سره وایو. اول، را مفتوحه غیر مشدده. را مفتوحه غیر مشدده څه معنا؟ یعنی هغه را چې زبر ولري، خو داسې زبر چې بغیر د شد نه وي، شد نه وي، یوازې زبر وي. یعنی موږ وایو چې ساده الفاظو کې چې را چې زبر ولري، لکه ربک، دا یو حالت شو د را د ډکوالي او را د تفخیموالي، چې کله را څه ولري؟ زبر ولري. دوهم حالت شو کله چې را پیش ولري، ربما، را مفتوحه خو غیر مشدده. اوس را مفتوحه مشدده هم راتلی شي که نه، خو دلته د را د مفتوحې غیر مشدده او د را د مضمومه غیر مشدده خبره کېږي. هغه را چې زبر ولري خو شد ورسره نه وي، هغه را چې پیش ولري خو شد ورسره نه وي. را مفتوحه مشدده او را مضمومه مشدده، لکه الرحمن. الرحمن را اوس مفتوح ده،
خو مشدد هم ده، مشدد مفتوح ده او ربک کې را یوازې مفتوحه وه او دلته را هم مفتوحه ده او هم مشدده ده. د تعداد خبره او تاسو دلته هم کولی شي. را باندې که ساده زبر راشي او که معشد راشي دواړو حالت کې څه ویلی کېږي؟ ډک ویلی کېږي. د عددونو تعداد په خپل هلته څه کېږي؟ کمیږي. صحیح شو؟ ها، را مفتوحه مشدده او را مضمومه مشدده. هغه را چې مفتوحه وي او شد ورسره وي لکه الرحمن، هغه را چې مضمومه وي او مشدده وي لکه مرو. مرو هم شد لري او هم پیش لري. تر دې ځای پورې دو حالته مخفف او دو حالته مشدد. مفتوح مضموم، مخفف مفتوح او مضموم مشدد. څو حالته شو؟ څلور. شپږم حالت ته راځو. پنځم حالت ته. پنځم ده چې کله را باندې نه شد وي او نه زبر وي او نه پیش وي، یعنې داسې را سره مخ شو د را زبر سره موضوع واضحه شوله، د را د شد سره موضوع واضحه شوله، را د پیش سره او د پیش شد سره هم موضوع واضحه شوله. اوس داسې یو را ده زبر هم پې نشته، شد هم پې نشته، یا را ساکنه ده. خو چې کله را ساکنه شوه په دې خو فیصله نه کېږي، بیا به ما قبل ته ګورې. قاري صاحب شعیب بیخي را مفتوحه ده خو حالت معلوم شو، مضمومه وه حالت معلوم شو، غیر مشدد او مشدد حاله هم معلوم شول. اوس وایي چې را ساکنه ده، خو چې کله را ساکنه ده خو د را خو حالات اوس نه واضحه کېږي، نو را باندې خپل حرکت نشته، نو ما قبل حرف حرکت ته به یې ګوري. که چېرته ما قبل حرف کې زبر و بیا هم را ډک لوستل کېږي لکه ارسله. څه شی؟ ارسله. ارو کې را څه شی دی؟ اوس ساکن ده. اوس فیصله به په چا کوو؟ ما قبل حرف باندې. که چېرته ما قبل حرف باندې زبر و بیا هم را ډکه شوه. را ساکن ده، ما قبل حرف که زمه وه یعنی مضمومه و پیش درلوده نو دا را به هم ډک لوس لکه ارسلو. ارسلو. شپږ حالته شو. د فتحې او د ضمې په صورت کې دوه، د مفتوح او مضموم مشدد په صورت کې دوه، د ساکن ما قبل فتحه او ساکن ما قبل ضمه دوه. صحیح شو؟ ګوره د زبر او د پیش نه وځي نه، او حالات فرق کوي. هغه هم په زبر او پیش غټ شو، که یوازې زبر او پیش هم غټو، که شد سره زبر او پیش هم غټو، که ساکن ما قبل زبر او پیش بیا هم غټ شو. نو دیزه پورې ساده حالتونه وو. دا په انشاءالله ذهن کې هم راځي او فهم کې هم راځي او دا به تاسو انشاءالله زده مو در دغه ځایه پورې. دغه لاندې چې کوم راځي دې کې لږ غوندې خوب وتښتوئ، سترګې ورته لږ خلاصې کوي، ورسره دا د مغزو دا تارونه نه دي داسې وخوځوئ لږ غوندې، برق هم ځي راځي که نه، چارج هم کم ده. دلته وایي چې هغه ته وګورئ، را ساکن حالات ته وګورئ. صورت د مسئلې تشریح کوي درته. را ساکن ما قبل کسره، ذهن ته خبره ورځيږي، او کسره چې ده نو همیشه را څه شی کوي؟ باریکه کوي. دلته وایي را ساکن ما قبل کسره. ما قبل څه معنا؟ یعنې را نه مخکې چې کوم حرف راغلی دغه زیر لري. خو ورپسې وایي مګر عارضي وي. عارضي وي. اوس د عارضي هم پېژندل غواړي، یو جنجال خو نه ده. کسره اصلي، کسره عارضي. یعنی مطلب دا چې حرکتونه په دوه قسمونه شو. یو ته موږ اصلي حرکت ویلی شو، یو ته موږ عارضي حرکت ویلی شو. اصلي حرکت هغه حرکت ته وایي چې په یوه کلمه باندې مخکې نه موجود وي. په یوه کلمه باندې مخکې نه موجود وي. او عارضي حرکت دې ته وایي چې دا د یو بل لامل د وجې نه دا راغلی،
اصل کلمه باندې دا حرکت نشته، تا راوستی ما راوستی، قانون ورته جوړ دی، یو قانون په اساس باندې یو حرکت لري کی یو بل حرکت ور باندې راځي. دغه چې تی راولي زی راولم نو دغه ته ویل کی کسره عارضي. او دا زی او تی چې راولو دا په دې معنی چې زموږ څه خوښه شي مغه بره هغې ته پر خپل قانون ده، قانون جوړ ده هلته یو قانون په اساس باندې هلته حرکت راځي. لکه مثلا تاسو به یو مثال درکم، قل هو الله احد، ورپسې څنګه ده الله الصمد. وس الله الصمد کې د لفظ الله نه مخکې چې دا حمزه ده دته دا زبر تا د کم ځای نه ورکړه، کم ځای نه ده ورکړه، دا خو یو قانون لري. یا مثلا کله کله موږ وایو إياك نعبد وإياك نستعين، بیا ورپسې وایو اهدنا الصراط المستقيم. د اهدي کې چې دا تا د حمزه ته زیر ورکړه دا تا د کم ځای نه ورکړه؟ قرآن شریف کې خدا زیر نشته، ځکه نشته کله کله موږ چې یو ځای وایو بیا څه وایو إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، چې یو ځای وایو خو دا حرکت نشته، که وایو نو بیا نون ولې هلته جنګ وو. او چې دلته ته وقف کوي هلته اهدنا وایې ولې اهدنا نه وایې، ولې پیش نه ورکوې، نون باندې پیش خو دته هم پیش ورکه که نه، دا یو ځان ته ځانګړی قانون لري، انشاءالله وروسته راځي په هغې باندې به خبره کوو. خو دلته مې خبره صرف تاسو ته او دلته چې اهدنا کې چې موږ د هغه ته دا زیر ورکړه دغه زیر اصلي نه دی، دا څه شی دی عارضي حرکت. صحیح شو؟ اوس پوه شو په عارضي حرکت باندې. یعنی په قرآن کریم کې ډېر ځایونو کې عارضي حرکتونه دي. زمونږ او ستاسو د حافظان ورونه اکثر دا یادوي خو په مطلب یې نه پوهېږي چې څنګه وایم. نن به انشاءالله په مطلب پوهېږي چې دا چیز او دې کې خو دا خبرې وي، خو استاد غریب خو تا ته ښودلی ده ځکه چې هغه وخت سره ستا ذهن او ستا ظرفیت دا نه و چې تا ته دا خبره کړې دا اصلي ده او دا عارضي ده او دا وصل ده او دا مثلا فصل ده او دا وقف ده، چې دا یې درته ویلی وی نو همداسې څوک هېڅ پسته نه ټینګېږي نو چې دا یې ورسره ویلی وی نو هسې به هم تښتېدلی. اوس یې وخت راغلی اوس یې زده که، ځکه اصل کار نه وتی و دا شیان زده کېږي. نو خبره مې د کسرې کوله، کسره عارضي وي، عارضي باندې خو پوه شئ، یعنی په اصلي په دې حرف باندې کسره نه وي بلکې یو خارجي لامل د وجې نه هلته کسره راغلی وي. دغه کسره بیا دغه را نشي باریکه کولی، دا را بیا ډکه ویلی کېږي، دا را بیا ډکه ویلی. کومه را چې را نه مخکې کسره وي خو کسره اصلي نه وي، عارضي کسره را نشي باریکه کولی. قرآن شریف راواخلی، قرآن شریف راواخلی څو دانې که چا سره یې موبایلونو کې راواړوئ زر زر سورت فجر راواړوئ. ارجعي کې تاسو زه مثال درکړم چې تاسو پوره ذهن هم پې خلاص شي. ګورئ سورت فجر آخري آیاتونو کې یا ایتها النفس المطمئنه، مطمئنه صحیح شو؟ اخوا ته اوس را ساکنه ده، صحیح ده که نه؟ اوس ابتدا په سکون کېږي چې را نه شروع کو نه کېږي. ابتدا په سکون یعنی اولنی حرف ساکن نشي راتلی. ابتدا په سکون هم دا معنا چې ابتدا چې کوې یو متحرک حرف نه به کوې، د متحرک ته متحرک ځکه وایي چې دا کلمه ځان سره روانوي، حرکت ورکوي، او ساکن ځکه ساکن حرکت ته ضرورت لري، یو دقیقې ته ضرورت لري چې هغه به دقیقه کوي. که اول ساکن راغی خو کلمه نه روانېږي. دلته را ساکن ده، و چې را ساکن ده او هلته مطمئنه باندې ته ودرېدلې نو دا را ورسره رقم روانه یې، دنه مخ یو حرکت ته ضرورت ده چې دا ځان سره څه شی کي روان کي. د دې حرکت دپاره خپل قانون ده، خپل قانون ده، او قانون دا ده که چېرته دغه جمله اسمیه وي د هغې دپاره یو قانون ده، او که چېرته د جمله فعلیه وي هغې دپاره بل قانون ده. دلته دا جمله چې ده نو که چېرته فعلیه وي نو د هغې دریم حرف ته کتل کېږي. که جمله فعلی وي لکه دا اوس فعلیه ده دریم حرف ته کتل کېږي. قانون دا ده که چېرته په دریم حرف باندې پیش و د دې نه مخکې به هم
دته پیش ورکه او د جمله بس شي کوي روانه او که په دریم حرف باندې پیش نو چې پیش نو نو سبي یا به زبر یا به زیر وي یا به زبر وي یا به بیا به چې دنو زیر ورکه د دغه قانون په اساس باندې رانه مخکې چې کوم حمزه دغه ته څه ورکړل شو زیر ورکړل شو دغه زیر ته وسه شوی ځکه دا خو منګ ورکه کنه او د یو قانون په اساس هم ورکه کوم قانونو کچې ته جمله فعلیه وي د دغه کلمې دریم حرف حرکت ته به کتل کیږي دا قانون ځکه وروسته بیا راځي خو خیر دلته مو درس کې راغلی که نه جمله فعلیه دا کوم فعل کوم کلمه چې دا که نه جمله د دې دریم حرف ته به کتل کیږي که دریم حرف مضموم و څه معنا مضموم و پیښې درلوده دې حمزه ته به پیش ورکوي لکه اقتلوا یوسف د حمزه ته دا پیش ولې ورکړل شو ځکه په دریم حرف تا باندې څه ده پیش ده اقا د دریم حرف پیش بر اخلي او د حمزه ته به ورکوي نو هلته خلکو نقتلوا بیا وایي اقتلوا ولې ځکه دریم حرف باندې پیش ده د دریم حرف پیش بر اخلي او د حمزه ته به ورکوي او که په دریم حرف باندې پیش نه و پیش د پیش موضوع خو معلومه شوله که نه که پیش نو څه به کوي پیش به ورکړي د حمزه ته چې دا کلمه ورسره روانه کړي نو چې پیش خو نه ده چې پیش نه ده نو یا زبر ده او یا زیر ده یا مفتوح ده او یا مکسور ده په دواړو حالاتو کې بیا به کسره ورکوي داسې نه چې که پیش نو پیش به ورکوو که زیر نو زیر به ورکوو که زبر نو زبر نه پیش نو پیش به ورکوو او که زبر او زیر دواړو کې به زیر ورکوو زبر پکې نشته جمله فعلیه کې نو دلته چې اوس ارجعي کې چې کوم را ده دغه کلمه چې ده نو دا فعلیه ده چې کله جمله فعلیه شوه نو د را د روانولو دپاره هلته حمزه ده او حمزه ته حرکت ته ضرورت ده نو حرکت به اوس موږ د خپل خېټې نه راباسو بلکې د قانون له مخې چې هلته چې دی نو دریم حرف باندې چې دی نو زیر ده نو لحاظه دې ته به هم زیر ورکوو او که په دریم حرف باندې زبر و بیا به هم زیر ورکوو دا خبره وریاد ولرئ دا خو ډېر اسان دی چې پیش نو پیش به ورکوو که پیش نو پیش ده دا یو قانون دوهم قانون دا دی چې پیش نه و نو بیا به زیر وي پیش نه و نو بیا به زیر وي د دغه قانون په اساس باندې ارجعي ته د حمزه ته زیر ورکړل شو چې تر څو روانه کي نو دغه کسره چې ده نو دته اوس کسره اصلي نه ویلی کېږي دا اوس کومه کسره ده عارضي کسره ده عارضي ځکه ده موږ خو صفات عارضه وایو خو زه وایم چې زما سا وړوکی ده زه وایم چې مطمئنه ارجعي صحیح شو نو قاري صاحب عزیر وایي نه زه یو ځای وایم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي او که دا زیر اصلي وی نو چپلار هم ختمولی شي بیا نشي ختمولی عارضي ده نو زه داسې وایم هغه یې داسې وایي عارضي ده که نه کله به وي او کله به نه وي نو ځکه چې ده نو کسره عارضي دې ته وایي چې زما ته ضرورت ده سا مې لنډه ده وقف کوم نو هلته د جملې د روانولو لپاره دا قانون وضع شوی ده چې که ما تشریح او که مثلا څوک وصل کوي نو هغه کسرې ته بیخي ضرورت شته نه هلته تا باندې پیش دم دغه پیش جنګېږي چا سره را سره او رانه مخکې چې پیش راشي هغه مخکې وویل شو خو دلته اوس رانه مخکې زیر دی خو سره د زیره غټ ویلی کېږي ولې ځکه دا زیر اصلي نه ده کم اصل زیر عارضي زیر حرف نشي یعنی خپل تاثیر په حرف باندې غورځولی نشي واضحه شوله خبرې مې لږه ډېرې شولې خو دا ضرورت و بس ده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين